اوسنی کل چې کوم دی نو دیم زما ګانې خوښوي لکه دیم لکه ماته ډېره زیاته مینه راکوي غم دې لیونی کړم جانانه په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانه غم دې لیونی کړم جانانه یو واقعیت ما وکړل الله تعالی نه والا ته محمد صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو پیغمبرانو هغه ریکارډینګ ما وکړو د سهار 9 بجو نه زه میک ته ناست وم تر ماسخوتن 9 بجو پورې دا 3 غنټو واقعیاتو الله مولا یا ما واخلي یا واخلي دغه ښکلی یار زما یا ما واخلي یا واخلي دغه ښکلی یار زما ای زړګیه هسې مه کوه خواري ښکلي نه کوي د چا سره یاري دغه ټول د بازاري ستاسو خو یو جهانه چې 2 جهانه مننه جی ګرانو ملګرو یو ځل بیا جوړ په خیر پروګرام دی مرکه زه واحد یوسفزي او زموږ سره په نننۍ مرکه کې ډېر خوږ ژبې هنرمند ډېر خوږ انسان ښاغلی جلیل شبنم را سره مېلمه دی د هغې سره خبرې اترې کوو جلیل شبنم صاحب وړاندې ستاسو د سندرو ذکر وشو بیا چې کوم د ډیسکو میوزیک یا چې کوم دی د یو نوي میوزیک سره موسیقي بیخي چینج شوه د هغې اعزاز هم تاسو ته حاصل دی زه یم زموږ نوي کول چې کوم دی یا ځینې زلمي کول هغه به دغه ستاسو دغه غږ نه د دغې نه به واقفه به نه وي ځکه نور خو تاسو ټول پښتونخوا ټول مشران مو پېژني نو زه یم که دغه وړې وړې ټوټې مو را سره لږې زمزمه کړي یو الله مولا ذکر وړاندې وشو ای زړګیه هسې مه کوه خواري ښکلي نه کوي د چا سره یاري دغه ټول د بازاري نن سبا که چې په چا وکړي اعتبار لکه ځان لا چې دی وکتلو کار ته سوځېږه په انګار یقین مه ساته چې وي به اعتباري ښکلي نه کوي د چا سره یاري دغه ټول د بازاري ای زړګیه هسې مه کوه خواري ښکلي نه کوي د چا سره یاري دغه ټول د بازاري خایو بله الله مولا تاسو الله مولا یا ما واخلي یا واخلي دغه ښکلی یار زما یا ما واخلي یا واخلي دغه ښکلی یار زما الله زه ورته وایم چې زه تا باندې مین یمه اشنا مې راته وایي چې زه ستا د سر دښمن یم الله مولا یا ړوند مې کې په سترګو یا نصیب دیدار زما اخري دغه ته به هم که نه اخري پیدا په دې دنیا نه وې یاربه شکانه یا ته په دغه ښکلو دومره نومه مهربان الله مولا چشت شیر افضل خان یم د خواږه اشعار زما چشت شیر افضل خان یم د خواږه اشعار زما خیا بله ده کلی تستا یم راغلی مخ دې را څرګند کا ډېر مې ارمان دی مخ دې را څرګند کا ډېر مې ارمان دی دا لږې لږې ته یم چې دا کړ اوس هغه ټپې ته لګېږم چې ډېر زیات عوامو کې مشهور شي ما ویل زما د زړه قرارې های او د لارې ماروي په اعتبار دې وخوړمه سترګې راواړوه جانانه های بغیر له تا نه ژوند به څنګه تېروم زما زړګی د غم اچوي جانان خبر د ناراضي خدای خبر چا په منځ کې وکړو تعویذونه خدای خبر چا په منځ کې وکړو تعویذونه دا د اوس په دغه فلم کې یو راغلی موږ لوپران یو کسې وکړه لکه خوشبو مې د زړګي په کور خورایې زړه ته کوزېږي په رښتیا ډېره خوږه یې جنۍ لونګ دانا جنۍ لونګ دانا جنۍ لونګ دانا جنۍ لونګ دانا
دا خو ما ډویټ کړی دی هغه دلراج سره په دا کې راغلی دا مې اصل خپلو کتونکو ته او ستاسو په فرمایش باندې دا په ډېر باندې قبول کړئ دا په ډېر څه باندې قبول دي. جلیل شبنم صاحب اوسنۍ موسیقۍ ته تاسو وړاندې هم په خپلو خبرو کې ذکر وکړو، خو زه وایم چې لږ وضاحت سره دا خبره مخې ته راشي. مخکې موسیقي چې کوم وه اورېدونکي هم ډېر مینوال تاسو پیدا کړي دي او د پښتو موسیقۍ سره ظاهره خبره ده چې مونږ پښتنو سره مونږ پښتانه چې کوم دي هغه مرده پرست خلک یو، چې کوم خلک د دنیا د مخه پناه شي نو هغه خلک هغوی په تعزیت کې بیا لوی پروګرامونه هم کېږي، په مزار لوی جنډې هم لګولې کېږي، مزارونه به جوړېږي. خو دا راته ووایه چې لکه مخکې موسیقي چې کومه وه نو هغې او په دې اوسنۍ کې څومره توپیر راته ښکاري، او بیا خصوصا دا راته ووایه چې مینوال چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ښه و که اوسني چې کوم دی زیات خلک مینه درکوي، څه اخذ کوی په دغه دواړو، څه توپیر لري؟ یاره که زه ته ووایم که نه نو ما 4 دوره تېر کړي دي چې دا زموږ د فنکارانو کې زم چا نه دي دغه کړي. اول چې زه رالم نو اول خو د وجرو دغه په دې وجرو کې موږ د ستاره منګي دا پروګرامونه کول دغه بود، هغه کې خبره چې زما یو دغه وشو او خلکو خوښ کړم عوامو. بیا پکې خبره ده چې د کیسټ دور راغی، هغې کې هم خبره خلکو زه واورېدم او خلکو خوښ کړم. بیا پکې خبره د ټي وي دور راغی، په ټي وي هم زه خلکو خوښ کړم. بیا پکې خبره چې د سټیټ دور اوس خلک زموږ دا ټول بلکې هنرمندان دا خبره کوي چې جلیل شبنم د سټیټ بادشاه دی که نه، دا د هغې زه ځان ته نه یم، زه خو هېڅ څوک نه یم او بل دا خو هغه قابل خلک دي. بل زه ما ته ځکه پکې څه داسې فرق نه ښکاري چې مخکې کوم زموږ میانان و زموږ اورېدونکي هغوی په خپل ځای ما ته مینه راکړې ده. خو زه یو داسې واحد داسې یو فنکار یم چې دا اوسنی کل چې کوم دی نو دی هم زما ګانې خوښوي، لکه دی هم لکه ما ته ډېره زیاته مینه راکوي. که هغه چېرته لاړ شم ماشومان هم وي دغه هم وي نو هغوی زما په موبایلونو کې هغه زما پروګرامونه یې راړولي وي هغه ګوري که نه. نو دا هم ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده چې لکه یو دور مونږ هغه تېر کړو د 2000 نه مخکې یا 2000 پورې که نه، دا خو اوس نوې صدي شروع شوي که نه او نوي خلک دي. خو چې څومره چې زه هغه عمره مشهور وم د هغې نه زه اوس زیات مشهور شوم. لکه به زه خبره مثال دا د اټک نه خو بچا نه پېژندم ځکه چې څه داسې ذریعه نه وه. اوس زما پروګرامونه چې دي دا خبره په پنجاب والے هم ګوري، بهر دنیا کې لکه ټوله دنیا لکه ما اوس پېژني. او زه د ټرین کې اوس تلمه د ازادۍ ټرین که نه زه صادر رفیق صاحب په هغې کې هغوی زه غوښتی وم 15 کې ازادۍ چې ازادي خو زموږ د قوم یو ډېر لوی نعمت دی 14 اګست دا ټرین پروګرام و که نه. د دې صوبې نه پکې زه وم، د بلوچستان نه پکې نور ملګري وو، د کراچۍ نه پکې علن فقیر دی او دا ټول پکې وو. نو هلکې خو ډېر لوی فنکاران دي، زه په مخکې هېڅ هم نه وم خو هغوی ما سره ډېره زیاته مینه به کوله. نو زه چې د اټک نه واوښتېدم نو دې کې ورو سکر او مړه چیشني او کوټ او دغه نو هغه خلک به راله پنجابیان سکر ولغه چې په اردو کې به لګوي چې مثلا ته دوباره بیا سټیټ ته راشه که نه. نو ما ورته ویل ما وخت ختم شو. نو هغوی به ما ته چې نه موږ د پروډوسر صاحب ته وایو دغه ته مشر ته موږ د اسلام آباد ذوالفقار صاحب دا زموږ مشرانو که نه دې ته موږ ته بیا نو ما ورته ویل وخت ختم شو. نو ما دا محسوسه کړه چې زه هم دلته خبره چې پیدا شوی یم او د دې خلکو سره زما ځکه چې هلکې هغوی زما په زبان نه پوهېده چې ما به ګانه شروع کړم چې هغوی به ما له کومه مینه راکړه کوم محبت به بلکې د هغوی چې خپل کسانو نه هغوی ته به دومره توجه نه کوله او زیات توجه به یې ما ته کوله چې ته دوباره سټیټ ته راشه. که تصویر به ما سره د هغوی هغه کوم خواتین حضرات چې هغوی زنانه چې ما سره تصویر ما زه به لکه اخوا شم ما ته به وایي ولې دا خوا کېږي رانږدې شه موږ سره تصویران بس ځکه موږ دا خلک خپل پراپرټي ګڼي که نه چې دا خو زموږ پراپرټي دی او دا زموږ اورېدلي د خلکو په کورونو کې زه پروګرامونه کوم ټول عمر ما کړي دي. چونکې زما مقصد دا دی زما چېرې وایي زما دا فن خلک خوښوي، زما دا سندرې دا خلک خوښوي چې دا زه په داسې انداز کې د مخلوق ته وړاندې کوم او زه داسې یو خبره ونه کوم چې په هغې باندې مخکینی کوم دی چې هغه پرې خورا مایوسه شي پرې خفه شي. داسې کار زما نه ونه شي چې زما کومه ماضي ده کوم زما زندګي ده چېرې په هغې باندې یو داغ ولګي. د اوسه پورې ما د څه قسمه نشه نه ده کړې، د څه قسمه نشه ما نه ده کړې. زه چې پیدا هېڅ شی نه ما څه قسمه که زه په ګوره چین ته زه تللی یم، کابل ته زه تللی یم څو پیرې، سعودیا ته زه 4 د خیره ما عمرې وکړې
ماشاءالله پوه شوې کور والا ماشومان ټول مې د خیره بوتلي، اوس هم زه بیا د خیره روان یو مونږ. نو دا دې پرسې درته وایم صرف دا نه چې نو لکه نه زه په دې خدای باندې مهرباني دا صرف د الله مهرباني ته زه وایم چې هلته کې خلکو زما څومره قدر کړی په حرم شریف کې، په مدینه منوره کې، په تر دې پورې چې په ایرپورټ کې خبره ما ته هغې خبره بزنس کلاس راکړی دی، او زه کوم چې په وی آی پي دغه دی په هغې کې زه زما کور والا کېنولي، باقي دا 300-400 کسان دا زمونږ د وروستو دغه کې ناست وو. نو دا هم د هغې خلکو مهرباني ده او زما د دې فن برکت دی. هلته چې زه اجر اسود د هغې په کومه طریقې باندې بوتلی یم، نو دا هم د حیرانتیا خبره ده چې هغوی ما له دومره عزت راکړی، خو د دې فن د دغه نه که نه. خو زما کوشش زما خپلو هنرمندانو ته هم دا خواست ده چې بهی ښه فن کوئ، د پیسو دپاره یې مه کوئ، د دغه دپاره دا زړه کې دا راولئ چې یاره دا زما دا کم دا کتونکي دي اورېدونکي ورکه مثال نن جلي شبنم خلک پیژني، نن خیال صاحب خلک پیژني، ګلنار بیګم خلک دا هسې خو نه پیژني که نه. 50-60 کاله وشو، 80 کاله وشو، هغوی اوس هم د هغوی ګانې خلک اوري، خو هغوی خواري کړي ده که نه، محنت یې کړې، ریاض یې کړې، هغوی په یو ګانه باندې 10 ورځې تېرې کړي که نه. نن زما مثال سینګره ده دغه د لیډیزه چې سټیج ته راشي ولاګېدن انور په چینارونو، نه ورسره خبره میوزیک ډایرکټر دا خواري کوي چې راشه بهی ته څه نوې څه ووایه چې خبره تا خلک وپېژني. صحیح خبره، بالکل. نو چې هغه ګانه شروع شي نو هر ډېر خلکو ذهن کې راشي وایي دا خو ګلنار بیګم ویلي وه یار، دا خو پلان کې فلم کې دا ګانه بل زمونږ د دغه خفه کېږو به نه جلي شبنم صاحب، خو لکه زمونږ د اوسنو هنرمندانو سور هم نشته، لکه غږ یې دغه بیا په ما باندې چې کوم دی جلي شبنم صاحب بندیز لګولې ده دې خبرو کې، خو دا خو مې په کیسه خبرو ښه دا راته ووایه که نه چې په خاندان کې تاسو ووایئ چې امیر بچی چې مې دی نو هغه د موسیقۍ سره ریلیټډ دی، نږدې دی، موسیقۍ سره تعلق لري او دا فن کوي. نور داسې څه په خاندان کې داسې نور خلک داسې شته؟ او بل دې سره نږدې سوال یو دا دی چې لکه په هغه باندې لکه ځینې اوس د یو فن سره یو لکه زموږ ډېر هنرمندان داسې په هغوی په فن کې دومره سختې کتلي، دومره سختې لیدلي چې هغوی چې یاره زما اولاد چې کوم دی نو هغه به دې فن ته به زه نه پرېږدم، یا بل څه سره ریلیټډ خبره وي، هغوی چې یاره ما دا څیز وکړه خو زه ورته خپل اولاد ورته نږدې نه راپرېږدم. نو ستاسو ورسره چې کوم دی سرپرستي ورته ستاسو حاصله ده، او د دغې نه علاوه په خاندان کې نور څوک شته؟ نه زموږ خاندان کې څوک نشته دی، حالانکې دا فن چې دا ډېر لوی فن دی. هنر چې دی که شاعري ده که زموږ فن دی، لکه الله تعالی ګوره دنیا کې زموږ د مشرانو به خبره وکړله دنیا کې دېرش دا د الله تعالی یو خصوصي څیز دی، بلکې دې دوه خو دا یو پکې لکه زموږ دغه ده. اول نمبر دا چې دا لکه اواز ده چې الله یې چاله ورکړي د ده لیدو ته د هر قسمه خلک راځي، لکه دلته ما ته داسې خلک راشي چې زه د مخ نه شرمېږم چې څونه ښایسته خلک وي. دویم نمبر یو حسن دی چې الله تعالی چاله حسن ورکړي، نو د هغه لیدو ته هم خلک ځي چې یار پلان کې لکه یو انسان دی ډېر ښکلی دی که نه، خلک چې موږ یې څنګه ووینو. دریم نمبر خبره لکه مال دولت دی، که زموږ دا مشران چې دي هغوی سره نور څه کمال خو نشته، خو پیسه ده ورسره که نه، هغه خو دا څومره دا لیډران دي او که دا خلک دي هغوی کې څه کمال نشته دی، واحد دا کمال د هغوی سره پیسه ده. نو چېرته کې لاړ شي نو خلک د هغوی لیدو ته ځي که نه. بالکل. نو دا مطلب زه په دې خپله زندګۍ باندې یا په دې خپل فن باندې په دې زه فخر کوم، حالانکې دا زما دی نه، دا زموږ د کم چې دا میراثیان خلک دي زموږ مشران دي، دا فن خو د هغوی دی. خو نن سبا چې څومره زموږ مشهور کسان دي نو هغوی کې ټول خبره چې دا زموږ په شان دی داسې شوقیان راغلي دي چې هغوی په کورنۍ کې لکه چا نه دی کړی. خو چونکې زه خپل زوی ته هم وایم چې زه تا د دې نه منې کوم نه، کوئ خو ښه کردار کوه. صحیح. چې تا باندې یو سړی ګوته اوچته نه کړي چې مثال ته یو چاته به زه جلي شبنم خبره چې زوی یم او تا ته وایي چې مثال چې هغه خو به یې داسې یو دغه سړی دی او دا تا څنګه سور لګولی دی، څنګه دی دا وینا تا څنګه کړې ده. یاره کلام انتخاب دې داسې کړی دی، پوه شو چې لکه ستا پلار خو داسې سندره نه ده کړې، داسې کلام یې نه دی کړی. بالکل جي لکه نو زه ورته وایم چې بالکل یې کوه، خو په صحیح طریقې سره کوه، او په زړه کې خبر ده چې صرف دا راوله چې دا هم خبره چې ته د عوامو د خپل الله د مخلوق یو خدمت کې دا هم په عبادت کې راځي، بالکل صحیح طریقې سره کې که نه. نو خبردار چې زما په هېڅ څه دغه نشته دی، خو په صحیح طریقې سره هغه که زموږ نور هنرمندان دي هغوی ته هم زه وایم چې مثال ښه شاعري کوئ، کوشش کوئ چې داسې نوي دغه خلکو ته خپلو عوامو ته پیش کوئ، په هغې ستاسو نوم پیدا کېږي. صحیح. لکه یو ګانه ته وویل په یو ګانه خو خبره ته انسان دغه نه جوړېږي که نه، لکه ما ته چې زما لکه اوس 4000 کې 4000 کې به څومره ګانې دې کې به څومره ټپې وي، دې کې به څومره لکه دنیا طرزونه او دنیا دغه لکه دا پکې ما کړي دي.
د دې په شا چې کوم دی مبارزه چې وګوره منډه تړلې ستړې شوګیران نن ریکارډینګ کیږي نن نه کیږي نن باران دی نن بجلی خرابه ده دومره سخت ما په دې فن کې مونږ تیرې کړي دي کنه چې ما راته چې مونږ ریکارډینګ وکړ مونږ به چې میک ته ودرېدو نو مونږ به 3-4 غنټې مسلسل به مونږ میک ته ولاړو اوس خو یو ټکی وسوي یو ټکی بیا سبا وای بل بیا بل ورځ وای کنه هغه یو ځای کې نه غنه 4 بیت جوړه کې دغه زما د ماجبین بیبي یو کیسټو هغه یو مذکورو نو یو مذکور دا چې هغه جوابي غته راغلو کنه نو هغه کې هغه کې ماجبین بیبي اخیری په لمحو کې 15 منټ مذکورو هغه په کې لګا په یو ټکی کې غلطه شو چې غلطه شو نو هغه کم چې هغه زموږ میوزیک ډایرکټر چې دا بیا کو د ما ته مې د څه کار نه کړه دا بیا نه کو اوس کدا بیا په کې غلطه شي یا زه په کې غلط شمه نو بیا وسکه خیر خو هغه دا بیا کو زموږ ادري خبر ده چې هغه دغه مونږ بیا وکړو صحیح نن سبا خدا کمال لکدا ته مونږ خم وایو چې مثال خد دغه شی دی که یو ټکی ستانه غلط شي نو ته بس بیا ودرېږه واغه ټکی بیا ووایه هغه الفاظ بیا ووایه بل از یو واقعیت ما وکړ الله تعالی نواله ته محمد صلی الله علیه وسلم خور د ټولو پیغمبرانو هغه ریکارډینګ ما وکړو د سار 9 بجو نظم میک تناسو تر ماسوتن 9 بجو پورې اته 3 غنټو واقعیاتو هغه په نات کې مراغه هغه په دغه کې مراغه کنه کې د لوط علی السلام د ابراهیم علی السلام د شیش علی السلام د اسماعیل علی السلام د ټول واقعیات هغه کې ما راوسته کنه نو خبردار چې لکه یو سیس باندې ته ځان کړي نن سبا دی ودرېږي یو الفاظ وای بس ورور هغه کم چې انجینیر یا کم چې ریکارډینګ سیستم یې او نو یو کمپیوټر یې خلی مخکې یو سټوډیو بچو هغه په 80 لک په کروڑ په 50 لک په دې بغي سټوډیو لګوله بیا به غل انجینیر کتل انجینیر به غیرته تنخواګانې ورکولې په دې وجه چې مثال دا چې د ریکارډینګ خوشي نن سبا خروره بس دغه سیس دی خو اسانتیا راغلی ده خو معیار نشته خو دا منم چې اسانتیا راغلی ده لکه تاسو وایم دا چې د معیار خیال د اوسم وساتلی شي ځکه چې دا ژبه چې کومه ده مخکې پښتنو اورېده اوس چې کوم دي د دنیا هر ژبه سره تعلق لرونکي خلک اوري او هغه چې کوم دي هغه د پښتون کلچر نه د پښتون شناخت زموږ موسیقي زموږ आवाज زموږ دا ټیلنټ چې کوم دی دا زموږ پښتو او د پښتون شناخت تاسو چې زموږ پښتون شناخت چې کوم دی هغه کمزورې خلکو ته نه خودلی شي زموږ کوشش دا دی چې څنګه ما ځان کړولې څنګه زموږ نورو نرمدانو ځان کړولې دي نو زه دوی ته وایم اوس هم ډېر ښه سندرغاړي شته لکه ناز اقبال له څومره خبره چې دنیا یې پیژني خو ځان یې کړولی که نه دا خو نه چې مثلا دا په مفتو کې هغې ته دا نوم میلاو شوی دی داسې زمونږ چې نورې کمې دي اوس چې کمې راشي د هغوی ته هم دا یم چې که هغه لکان دي که هغه فیمیل دي که هغه هر څه چې بھائی تاسو لږ ځان کړوئ بل دا یو دا خبره اوسه پورې چا په انټرویو کې نه ده کړې او ډېره داسې دغه خبره ده چې زمونږ مخکیني د موسیقاران چې وو که نه هغه لیډران لیډر چې دی د قوم جوړوي د ملک جوړوي د عوام جوړوي سیاستدان چې دی صرف خپل ځان جوړوي صحیح که نه اوسني داسې موسیقاران زموږ شته په ټول نه دي خو ځینې داسې شته چې هغه سیاستدانان دي هغوی صرف پیسه جوړوي صرف ځان جوړوي چې زه مالداره شمه زه دغه شمه جنۍ به ورته راشي یا یو سینګر به ورته راشي یاره زه ګانه ویم بس پلان کوي ګانه وایه که نه هغه دغه چې ویلي وه خواري نه کوي څومره زموږ مخکې موسیقاران دي رادت حسین کاکا شو بختیار استاد شو رفیق صاحب شو څومره ګوره د فلمي غانې چې د رفیق صاحب حالانکه هغه خو نه څه غږول نه په څه پوهېدلو یو ساده باندې سړی خو نن د هغه طرزونه ته غم د لیونی کم جانانه غم د لیونی کړم جانانه په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانه غم د لیونی کړم جانانه په لاره زما خیال کې مې تی څومره خواږه دي ستا خواږه یادونه جانانه غم د لیونی کړم جانانه په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانه غم د لیونی کړم جانانه هغه زوی وفات شوی دا ګانه هغه په هغې پسې جوړه کړې وه که نه خو چې ګوره څومره درد ده پکې بیا چې زموږ خیال صاحب څنګه ویلي ده نو څوک به را پیدا شي چې نن به د هدایت الله ته جوړ شي خیال محمد به ته جوړ شي یا به کشور ته جوړه شي یا به ته معشوق سلطان یا ماجبین یا شکیله نازه
داسې څوک شته یا به د کمروجان جوړه شي یا به د که نه نو هغه زموږ موسیقاران چې وو هغه وو لیډران هغوی دا خلک جوړ کړل هغوی خیال محمد جوړ کو هدایت الله صاحب جوړ کو دا خلکو له دا ورکړل هغه اوازونه هغه کلامونه هم سدابهار دي اوس کنه سدابهار دي نن هم ته خبره غانا اوره زما مثال زما د سلوخته کال غانا دا الله مولا خپل نه کوي چا سکلی تستای مراغله یخري په غونډه زنه خال ندري غما زما ثبت کړی دي اوس هم چې خلک کینوم دغه غاني وای بالکل کنه دا د بارانش په ګول نن سره تیر کا تم زما غاني دي صحیح بالکل ها چربانګ د پاسې ګلالیو خو بیا وکه مهینه دم زما غاني دي ویشي چرګ مې لال کړه سي نو خرپتون پرې دلته قدم کې دي دم زما غاني دي اوس هم خلک وای خو زه دې پورته ما دې خپل وینکو ته چې خلک پکشته خاص نرغاړي پکشته کوشش دی وکي خ شاعري دراوالي اوسمره خ شاعران شته ډېر زبردست شاعران دي کنه نو دغه نه د خبره فائدہ دی والی د وخت نه او موسیقاران تم دا وایم چې صرف پیسو ته دغه مکوي چې مثال یو سندرغاړي نه یو دغه تاسو پیسې والی هغه به سور مې بګورم په ټي ون اکثر راشي نو دا زنانم پويږي والله ما ته کله کور کې مو یره دا به سور ده بند کا بګوره ده بند کا کنه خبره ده دلته واخه دا ورته څوک پویدل نه صحیح اوس خو دې نه چې زمونږ بابینو بیا خامخه موسیقي خو نه دا ټول ارزه کې څومره چې په کور نن سبا ګوره خلکو کې دا په ما کور نه کړی دا وځو لکه زموږ کور کې خو کې لکه څوک یا بل نور کورو زنانه خو دا دغه نه کوي کنه او چې اورېدو تر حد پورې هغه دی کنه صحیح نو هغه نو شعور خوشته کنه بالکل دا واسه ګب مو لګو خو یقینا چې لکه تاسو خبره ټیک ده چې لکه په خوده کې ماته کور کې مې ټي وی باندې لګېدلې او ټي باندې څوک راشي چې معمولی ته به صورت وشي کنه ولا ما ته ماشومان هغه بچي معمولی دا ټیک نه ده به دا کنه زه ته مدار وی خپل دغه نه ګوره په پی ټي وی باندې ما 30-35 سال پروګرامونه کړی دي پروډوسر بناسو پروډوسر بم دومره شوکت علي صاحب الله دې د خاور سره وبخني سار خلیل دې دا نو چې معمولی به سوري بو شو هغه د بر نوازو کولې دا به سوري وکړه ها میوزیک ډایرکټر براغه بس بنکا ولې د نبی سوري ولګیدا دا جنې دا یخته ولې ښکاری دا خو فیملی چینل دی دا ولې لاس ته ولې ښکاری دا کنه د شراب او ذکر به پکې نشو کولای پېښې دا صحیح خبره ما مخکې یو نیجی چینل کې یو انټرویو ورکول نو ما وکړ ما یو غانه و تک نبی بل بهستان لک بدل به کنه اجمل منصور هغه ما ویلې دغه کې یو خبرو خو کې نو هغه کې یو کړی د سوچ چرته چې شیخان وینم خپل سره ټل وي کنه نو ما هغه چې نن ته چې مې داته کټ کا دا انترا داته کټ کنه هغه ماته دا ستا پی ټی وی سره د پاکستان نه چې ته پیدا په دې باندې ته چې سوي هغه پیوایا که زه په خپل ځای کوشش کوم چې یو غلط ټکوي ما ولې دا زوي ما ولې زما شری دا غلط چې پیسې به مال پیرا کی ما د فلم اوس ما د فلم سو غانې پرېخم ما ضرور زب شرابي مرابي یا خدا غانې زنه کوم صحیح غانې را باندې کوا نو دا زما دا غانې چرال د جنې لونګ دانه یې زما یو مرګره دی پولیس کې دی سی چو دی ډېر ښه انسان دی هغه زما د وړاندې پروګرام نه والا تر اوسه پورې هغه ټول ځان سره ما پوسکل لکون روپۍ په ولګولې مال هم نه راکوي دا زما سرمایه دا ودا کړه ما ته ټلیفون کوم چې شبنم سره په اخره کې ځان دغه کو ما یې راکولې ودا غانه چې تا دغه کو راشه په فلم کې دقیقه او په جانگیر دیوانه پکچر کړی وکړه نو ما ته ما خو صرف غانه کړی زه خو لاړم ما خو غانه ریکارډ کا او زه تیرا لبا اوس پکچرز کول نه کول پچا کوي پچا نه کوي دا خو زغی کار دی کار سندره خو ټیک ټاک سندره خو ما ټیک ویلی ما په صدقه ټیک کو دی ویلی کار نو خبره خلک اوس موږ توقع کوي نه بای ته غلط کار نه کوي دا یو مینه د موږ سره کنه هر چا ته چا باندې چا سکار دی ونای موږ باندې ویاړ کوي دا ګرانو ملګرو جلی شمنون صاحب سره ډیره خپل مرکه شو خو زه اخیری تاسو کوم چې لکه روایت دي پیغام څه ورکول غواړي خپل مینوالو لا خپل اوریدونکو لا خپل کتونکو لا ورونو خويندو لا ټول دا تاسو ویني بل زمون بس پیغام یو څه دغه یو کم نس کم د خپل عوامو ته خپل وطنوالو ته هغه په هر ملک کې دي نو دا تم چې د خپل خاورې د خپل ملک او د خپل خلکو
د خپل رشتہ دارانو د خپل یارانو دوستانو خیال وساتئ او د خپل بچو خیال وساتئ، تعلیم پې وکړئ، علم پې وکړئ او کوشش کوئ خبره چې خپل مونځ اودس کوئ او چاته خبر دا چې بد مه رسوئ او زیاتر که یو روډ باندې یو سیس پروت نو کوشش وکړئ چې هغه د هغې نه اوچت کړئ، هغه یو سیر ته کړئ. د صفایي ډېر ښه، ما صفایي زما ډېره خوښوي. صحیح. نو زه د خپلو ګاونډیانو ته هم وایم، د ملک خلکو ته هم وایم چې یو خو ملک کې خبر دا چې کوشش کوئ صفایي نیم ایمان دی، د خپل ملک صفا ساتئ، صحیح. سوتره سئ او د خپل ځان نه مو سره ډېره مینه کوئ. صحیح. که چېرې دا ملک نه وی، دا پاکستان نه وی، نن به نه جلیل شبنم و، نه به بل و، نه به بل و، نه بل. خو څومره چې که زما سیاستدانان خلک دي، د دې ملک په سطحه جوړ شوي دي او دې عوامو جوړ کړي دي. که زه یم خبر دا چې زه د خپل عوامو خبره، زه دې ما ته لکه څه خبر وشي ایم پی ایم این اے به څه ووټونه اخلي، 10,000 به اخلي، 20,000. ما ته 22 کروڑ عوامو ووټ راکړی دی او هغه سره محدود حلقه او تاسو چې کمپلیټ او ما سره ټول دنیا لکه ما سره ده، ټول ملک ما سره دی. ځکه چې 40 سالو چې مالې ووټ راکړی دی، 41 سالو شو، 200 پورې زه په هغه اقتدار باندې روان یم که نه. دا نه چې نن زه د خپلو عوامو د خپلو خلکو خیال ونه ساتم، د خپل ملک خیال ونه ساتم، نو دا اقتدار خو په ځای نه پاتې کېږي که نه. نو زه خپلو واکدارانو ته هم دا خبره کوم چې د خپل ملک قدر کوئ، د عوامو قدر کوئ او عوامو ته هم تاسو د خپل ملک خیال ساتئ او د یو بل سره زیاتې مه کوئ. که دکاندار دی، که ډریور دی، که هر څوک دی، نو کوشش دا کوئ چې ذهن کې صرف دومره راولئ چې یاره د دنیا نه تګ هم شته. نو زه ولې دا بنګلې منګلې وخت خو په دې د خاوره کوټه کې هم تېرېږي، په بنګلو کې هم تېرېږي. خو زه به دا ته په وحید صاحب په ایماندارۍ سره وایم، تاسو هم دا خبره ټول کتونکي به دا خبره مني چې په دې ساده ژوند کې، په دې ساده لباس کې، په ساده خوراک کې، په ساده کور، په دې کې څومره خوند دی که نه. دومره ګوره په بنګلو، په ګاډو، شش محلو که نه هغه دغه که نه جانان تا سره جونګړه کې خوشحاله نو رکشه محل چې پکې ناسته بې مثاله بې مثاله یم که نه. نو کوشش دا کوئ چې ځان ته ګرانوئ مه. ژوند ډېر اسان دی، ډېر ښکلی تېرېږي. خو که چېرې تا ځان ته دا ژوند اسان کو، لکه ته سګرټ څکې په هغې پیسې لګي، که ته نسوار کې پیسې پرې، که ته مثال لا چې نور نشه کې پیسې پرې لګي، که ته قرآن شریف راوالې، ته سبق ووایې، ته مثال لا چې روټۍ وخورې، هغه ستا فایده ده، سبق ووایې ستا فایده ده، پیسې پرې نه لګي. مونځ وکړه ستا روژه ونیسه، ستا پرې پیسې نه لګي، په هر غلط کار به ته پیسې خرج کړې او ګناه دې ګناه شو. نو کوشش دا کوئ د خپل ملک سره، د قوم سره. او ستاسو خو یو جهانه چې 2 جهانه مننه. الله تعالی د ستاسو چینل، الله تعالی تاسو کامیاب ساتي او چې څومره د ملک د قوم دپاره کار کوي، د پښتو دپاره، الله تعالی د هغه ټول کامیاب ساتي. او پاکستان زنده باد، ستاسو چینل پاینده باد. ډېره مننه ګرانو ملګرو. دا و ښاغلی جلیل شبنم، خدای دې ولله د روغ صحت سره ډېر عمر ورکړي، ډېر ژوند دې ورکړي چې سبا موږ سپینګیري یو او جلیل شبنم هم دغه شاني. موږ ځکه چې دا زموږ سرمایه ده، دا زموږ دې خلکو ته سترګې دي او دا خلک چې څومره په ژوبن کې وي، نو مونږ به هم ورسره تازه یو، مونږ به هم ورسره هم سدابهار ژوند کوو. ګرانو ملګرو، د دغه نننۍ مرکه مونږ تاسو ته وړاندې کړه. زه هیله کوم چې تاسو به خوښه کړي او زمونږ که بیا هم داسې ضرورت راغی نو جلیل شبنم صاحب له بیا هم زحمت ورکړو، ځکه چې دا زمونږ د دې ملک، د دې قام، د دې پښتنو اساسه ده. او کله چې هم تاسو غوښتنه کوئ، کله هم چې تاسو دغه فرمایش کوئ، نو جلیل شبنم صاحب سره مونږ بیا کینو، بیا به کینو. تر بل پروګرامه پورې ما وحید یوسف زیله او زموږ کیمرامین ایاز حسرت له ورکړي اجازت. چېرته چې هم اوسئ، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ. په خپلو دعاګانو کې یاد لرئ. د لوی الله په امان.